پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد چې د ټولو نه زیات ضرر رسونکي فتنه د سړو ته هغه د زنانه دي او دا د دشمن غټه اسلحه ده. ما مخکې دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې جنگ په دوه قسمه یو جنگ هغه چې په هغې کې ټوپک تماچا توره او کسان یو بل ته مخامخ کېږي یو بل باندې ګزارونه کوي یو دا جنگ دی. دویم جنگ ته وایي الغزو الفکري د فکر د دماغو او د سوچ جنگ. الحمدلله دشمن په دغه باب کې په موږ نشي غالب کېدی په هغه جنگ کې چې به کې تور او ټوپک استعمالېږي او مخامخ راشي خو په دې جنگ کې زمونږ بیخ بنیاد ویستو الغزو الفکري هغه جنگ چې په کې دماغ استعمالېږي د دشمن سره د اسلام د دشمن سره د ټولو نه غټه اسلحه چې استعمالېږي زمون خلاف هغه زنانه دي. ځکه دا خبره یاد ساتئ او په دې باندې یو عالم کتاب هم لیکلی چې ډېره موده مخکې د یهودو یو اجتماع کړې وه او دا مشران یې پکې ناست وو په دې سوچ چې مسلمانان به څنګه خرابوو نو ټولو په دې باندې اتفاق وکړو چې د مسلمانانو خرابول په داسې جنګ کې چې موږ ورته مخامخ شو هغوی مخامخ شي دا لږه مشکله ده. خو غټه اسلحه چې د دوی په خلاف استعمالول غواړي هغه دوه خبرې دي یو زنانه او دویمه نشه. د دوی زنانه هغه دوی ته لغړې کوي د دوی زنانه دوی ته راوباسي بهر ته د دوی زنانه دوی ته مخامخ کوي بس دوی به په دغه کارونو کې لګي دین به تیر شي او یا د دوی ځوانان په نشو کې راواړوي نو بیا به په باغچو کې او په چوکونو کې او د پلونو لاندې او په مقبرو کې به ناستي هغوی به د خپل کور نه نه خبر پاتې له اسلام بس په دغه نشو تماشو کې به لګیایي. هم دا دوه کامیابې اسلحې وي د دشمن سره چې استعمال یې کړې په هر شي کې. ګوره ته چې کله موبایل استعمالوې انټرنیټ استعمالوې په هر ځای کې تا ته د زنانه تصویر راځي که ته یې غواړې او که ته یې نه غواړې. که ته پروګرام ډاونلوډ کوې په هغې کې د زنانه تصویر راځي که وقفه راځي په هغې کې د زنانه تصویر راځي بار بار به د پروګرامونه چلی وي ستا خواوشا کې زنانه دي که ته ورسره خبرې کول غواړې خبرې کولی شي او دا جي وي چیټ دی او دا جي انسټاګرام دی او دا جي پلانې شی دی او دا جي پلانې شی دی دا ټول شینې چې راویستي د دې دپاره دي چې په څه طریقه باندې د دې هلکانو او د دې جنکو رابطه جوړه شي. بله اوس ما دا خبره ولیده او دا پوسټ ما ولیدو په انټرنیټ کې وایي نوی پروګرام راوتی دی چې هغه لرې نږدې کوي نو دی ورسره لیکلي دي لاندې که ته په یو جنۍ باندې مینې او دا جنۍ تا نه لري نو دې پروګرام په واسطه یې ته ځان ته نږدې کولی شي ته د هغې سره ویډیو خبرې کولی شي ته د هغې سره هر قسمه ملاقات بیا وروسته کولی شي. دا خبرې د ټول د دشمن یو چال دی زموږ د خرابولو لپاره او زه دا نه یم چې دشمن ناکامه شوی دی زه دا نه یم دشمن د ډېر حده پورې کامیاب دی. زمونږ هغه ځوانان هغه خو پرېږده د سره چې جومات ته نه راځي د سره چې منزله نه راځي هغه چې بېدینه دي هغه چې په جنکو پسې ګرځي بازارونو کې هغه چې شراب څکي هغه چې نشې او چرس او هیروین او دا استعمالوي هغه چې ډمان دي زه د هغوی خبره نه کوم هغه خو پکې تلي تلي دي. زه د هغو خبره کوم چې ځان ته دینداره وایي او مونځ او دس هم کوي هغه هم په دې فتنه کې واقع دی د جنکو تصویران ګوري فلمونه ګوري ډرامې ګوري غلط فحش فلمونه ګوري د جنکو پردو جنکو سره رابطې جوړوي او چې بیا بهر ته راوځي ځان داسې سټ راسټ کې سپینه کپړه اچولي چې بی که یم نو هغه زه یم. دا هر څه پرېږده سپینګیري والعیاذ بالله الله دې به موږ ټولو پردې رواچوي. سپینګیري هغه په دې مرض کې اخته دي د فیسبوک په دې بیمارۍ کې او په دې شینو کې اخته دي او بیا یو متل دی په پښتو کې وایي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پسې شي توره شپه شي. نادیده چې پدیده شي دا موبایل د انګریزانو د پوښانه پېژندې او دې تعلیم یافته خلکو دوی پېژندې خو پښتنو دا شي نه پېژندو. نو دا نادیده چې کله موبایل ویني که نه او فیسبوک پکې ویني نو بیا
هغه هر څه له تباه کړي، دین، غیرت، پښتو، حیا، عزت، هر څه له ختم کړي. په شرمونو موږ وشرمولو دې فتنې، د انټرنېټ دې فتنې وشرمونې وشرمولو. درانه درانه خلک لاړ وشرمېدو، زنانه ویډیوګانو ته راووتې. د چا سره چې معمولي کور کې څه مسله راشي یا په کوڅه کې بس جنۍ ناستې ځان له ویډیو جوړوي، پښتنه جنۍ وي او ځان له ویډیو جوړوي، مخ به ښکاري، ټوله دنیا ورته ګوري. که څوک د دې مرسته کوي او که نه کوي، خو دا خلک د دې د مخ کتو ته خوشحاله دي. د دې د اواز چې اورېدا یوه فتنه ده، د اواز اورېدو ته خوشحالي. نور دومره باتوران نه دي چې تا له مرسته کوي، راغی خو دغې ته خوشحاله وي. په دې موبایل په دې فتنو کې مې شروع کړه، نو هفته به راباندې تېره شي، خو دا موضوع به ختمه نه شي. او زه خصوصا د پښتون قوم خبره کوم، د بل نه کوم. ما نه به خفه کېږي نه، ما کې یو عادت دی چې چا کې کوم کار یې ورته مخامخ ویم، او په هغه مولیانو کې نه یم چې مخامخ خلک خوشحالوم چې زما صفت وکړي. ستاسو خپله مرضي ده، که زما صفت کوئ او که نه کوئ، د ستاسو خپله مرضي ده. او زما ذمواري هغه غلطي بیانول او د هغې اصلاح کول.